السلام علیکم. دغه ماحول تاسو ته ښکاري دا د کلیوالي د وجري او د جرګې ماحول دی. واقعا چې چېرته هم لاړ شي سړی دلته خوشحاله کېږي، لیکن دغه ماحول دغه ځای ستاسو دی. زه یې تشریح کوم څنګه دا ستا دی. دغه ټوله منطقه تاسو ته ښکاري دا 15 جریبه ځمکه ده. د کې 6,100 ونې دي. دقیق نمبر زه ذهن کې نه لرم چې دا قمر بنسټ دلته کېنولي دي. قمر بنسټ باغ دی، ستاسو باغ دی. دلته موږ دغه ونې کېنولي، دنه چې کوم میوه هر رقم امکانات کوم انکم راځي دا بیرته ځي د قمر بنسټ مساجدو کې، یتیمانو کې، ساګانو کې، همچن په مکتبونو کې، په مختلف پروژو کې به دا پیسې مصرفېږي. ځکه موږ باید یو خودکفا بنسټ ولرو چې کوم حادثه کېږي لازم نه دی چې همیشه دپاره موږ کومکونه ټول کړو، بلکې په خپله امکانات جوړ کړو څو پورې فقراو دپاره یو آینده سازی یو بنسټ وي. نو دا اوږدمهاله پلان دی. 15 کلن همچن په لغمان کې موږ ته 30 کالو پورې پلان لرو. هغه نه بعد هم په لغمان کې موږ 800 جریبه ځمکه لرو، لیکن دلته 15 جریبه د لغمان کې قرار موږ غش نه کوو. که ته کله هم ننګرهار ته راځې، کانال ته راځې، د قمر بنسټ لوحه به وګورې، راشه دلته کښېنه. انشاءالله که ته زراعت انجینري یو بل کوم کار کولی شي په حیث ولنټیر موږ خواته راشه، موږ ته مشوره وکړه، خپل باغ کې وګرځه. ځکه دا باغ ستاسو پیسو جوړ شوی دی، د ستاسو دپاره جوړ شوی دی او د همدې ملت دی، د همدې د ملت د بچیانو دی. انشاءالله زه راځه لږ درته ښیم. او ماشاءالله ښایسته مالټې هم کړي دي. دا زموږ اول فصل دی. په دې مالټو کې فکر کوم چې کم سے کم نه وي کېدای شي یعنې عادل خان څونه به پکې 6,080 چې نیم من وکړي تقریبا 3,000 منه خو مالټې کې انشاءالله. سږ کال رئیس صاحب اول ځل دی، موږ نیمه ورته انشاءالله دا به نور هم مخکې ځي. بلکل دا د ملک آبادیم ده او همچنان یو اوږدمهاله پروژه هم ده. د مالټې دي، د خپل افغانستان مالټې را نږدې کړه ورته. دا ګوره د مالټې دي، دا مالټې دي. همداسې فکر وکړه موږ دلته غنم هم کرلي وو. جالبه دا وه چې د غنمو نه بوس قیمته خرڅ شي وو. دا هم یو جالبه ده. او موږ الحمدلله ډریپ اریګیشن سیستم پکې جوړ کړی دی، ډبل پایپ هم لګولي څو پورې دا ونې په کم اوبو باندې وساتل شي. نو همدا پروګرام موږ لغمان کې هم لرو. که ته په لغمان کې یا کله سفر ته راځې لغمان ته، بابا صاحب ډاک ته وخېژه، د قمر بنسټ پروګرامونه به وګورې. ګرین هاوزونه لرو دلته اتاق لرو. راشه کېنه، پوښتنه وکړه، احوال د دې باغ واخله او چې سره همکاري کولی شي هغه همکاري وکړه. نو دا ستاسو بنسټ دی، دا ستاسو پروژه ده او دا د همدې ملت پروژه ده، دا د همدې عوامو د بیت المال پروژه ده. زما په نظر هر سړی باید په هر نوع چې وي راشي برخه پکې واخلي، څو پورې انشاءالله موږ ټول په اجر کې شریک شو. او همچنان نور بنسټونو ته هم وایم سره د تاسو کومکونه کوئ، مطمئن یم چې کوم اضافه فنډ پاتې کېږي خلک وایي چې تاسو زما پیسې په هغه ځای کې مصرف کړئ چې آینده دپاره کار وشي. نو تاسو دا پیسې واخلئ، یو بنیادي کارونه پکې فابریکې شوې، همداسې باغونه شول، یا همداسې نور کوم کارونه کولی شي څو پورې د افغانستان اقتصاد اوږدمهاله ډول باندې جوړ شي انشاءالله. جزاک الله خیره عادل خان. واقعا زه خو دلته راغلی یم، خوشحاله شوی یم. مطمئن یم چې هر څه راځي دلته خوشحاله کېږي. السلام علیکم.